السلام علیکم دوستانو، خدای وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. دوستانو، نننۍ ویډیو د تېرې ویډیو ادامه ده دوستانو. ځکه ډېر خبرې نه کوم، ځکه دا کجګیزون ده، ګردان ده دوستانو، د فعلونو ګردان ده. دې کې ډېر خبرو ته ضرورت نشته، ټول خبرې په ویډیو کې کوو. خو صرف دونه تاسو ته وایم دوستانو چې ډېر وخت پس مې ویډیو جوړه کړه. یو څه مصروفیتونه او دې نه پس به ویډیوګانې ډېر زیات نوي درسو سره، نوي ګرامرونه د نوي او سطحې سره زه تاسو ته راځم. لکه دې ولا وخت کې چې ما تاسو ته آمادګیانې نیولې چې نوي ویډیوګانې تاسو ته جوړې کړم، او شکر الحمدلله هغې باندې بریالی شوم دوستانو. انشاءالله تاسو ته به نوې ویډیوګانې جوړوم. بس تاسو نه دونه درخواست کوم دوستانو چې زما چینل سبسکرایب کړئ، که سبسکرایب کړی نه یې، تر څو نوې ویډیوګانې څنګه تاسو ته راشي. کله سبسکرایب کوئ دوستانو، هغه د زنګ علامه چې ده دوستانو، هغې باندې کلیک کړئ، هغه خلاص پرېږدئ چې تاسو ته نور ویډیوګانې درشي. او که سبسکرایب کړی هم ده دوستانو، تاسو نه هیله کوم چې نور هغه دوستان چې د فرانسوي ژبې زده کړې په لټه کې دي، یا د فرانسې یا د اروپایي ملکو کې چې کوم مشکل سره سر دي او مشاورت ته ضرورت لري دوستانو، چې د زما ویډیوګانې ورته ورسیږي. دوستانو ډېر خبرې هم نه کوو، ډایرکټ ځو درس ته دوستانو. د کنجګیزون د دریو فعلونو دی: pouvoir, vouloir, prendre دوستانو. چې دا کوم فعلونه دي، څه شي دپاره دي، څه رقم په کارېږي، نو دا به درس کې وایو دوستانو، دلته نه وایو. ځو درس ته دوستانو. څه رقم چې تاسو ته وویله، نن تاسو ته نوي 3 فعلونه تاسو ته ګردان کوم چې څنګه ګردانېږي، سره د مثالونو، لکه تېر فعلونه چې مې ګردان کړي دوستانو. البته دا ګردانونه تاسو په کتابو کې هم پیدا کولی شئ، خو زما د ویډیو جوړول هدف دا دی چې تاسو یې ښه تلفظ کړئ او ښه استعمال کړئ دوستانو. pouvoir دوستانو، pouvoir وګورئ، دا کوم فعل چې نن زه تاسو ته دلته تشریح کوم دوستانو، لکه څه رقم چې مې تېر ځل تشریح کړي، نو هغه سوژې خو ټول هغه نه بدلېږي، صحیح ده. او فعلونه چې دي که نه، یا اوبجې چې ورته وایي که نه، دا نه بدلېږي دوستانو. همداسې زه ګورئ د pouvoir څه معنا، pouvoir قدرت ته وایي، توانایي ته وایي که نه، یو شی چې ترسره کولو توان ولري نو هغې دپاره استعمالېږي. نو تاسو وګورئ، je peux، زه کولی شم، زه د دې توان لرم یا قدرت لرم یو کار تصورولی شم. دا چې بیا څنګه کولی شو، دا جملو کې بیا تاسو وګورئ، مثالو کې tu peux. هدف مې د لیکلو دی، ګورئ دغسې لیکل کېږي. دا بې قاعده فعل ده که نه، یعنې په ګردان کې بدلېږي. pouvoir ته وګوره، peut ته وګوره که نه، څومره تغیرات پکې راغی. همدغسې il peut که نه، دغه ته وګورئ اخر کې یو ټي واغسته. نو تاسو د لیکل ته پام وکړئ، تلفظ یو شی دی. ګورئ په il کې که نه، یعنې هغه یا هغه ښځه یا هغه سړی کولی شي دواړه یو معنا ورکوي که نه. تغیرات په لیکل کې فرق ده، نو په لیکل کې فرق ده، خو دلته بیا مؤنث دپاره استعمالېږي. اوس ګورئ په نو کې مونږ معنا ورکوي. nous pouvons، مونږ یې کولی شو، مونږ د دې توانایي لرو چې ترسره یې کړو که نه. همدغسې vous pouvez، تاسو یې کولی شئ، جمع تاسو. همدغسې il pouvons و ils pouvons که نه، ils peuvent که نه، pouvons که نه، یعنې دوی کولی شي، ترسره کولی شي. هدف مې د لیکلو دی، ګورئ څه رقم ګردانېږي که نه. زما هدف د دې دی چې تاسو دا ښه تلفظ کوئ. passé composé په تېره زمانه کې، دا خو présent نو که نه، لکه څه رقم چې تېره زمانه. ګورئ avoir نه به کار اخلو، تیار مې لیکلي je، tu as، il a، nous avons، vous avez، ils ont که نه. تاسو اوس ګورئ خالي بس 2 ټکي ته جوړېږي په تېره زمانه کې. په تېره زمانه کې ګوره پي او ته راځي، j'ai pu، tu as pu، il a pu، elle a pu، nous avons pu، vous avez pu، ils ont pu، ils ont pu، ils ont pu، ils ont pu. ټول دغه معنا وکړئ چې ما کولی شو، ته کولی، ما کولی شو، ته کولی شو که نه، دغسې ټول. یا تا وکړو، تا کولی، داسې یعنې ما وکړو، تا وکړو، تا یې توانایي درلودله، دغسې معنا کې تاسو کولی شئ. په جملو کې زه تاسو ته دا ډېر ښه پوهیم. ګورئ اوس دې دپاره زه مثالونه هم تاسو ته زر زر وایم. je peux faire cette activité، je peux faire cette activité، سوال په شکل وایي، زه دا کولی شم دغه اکټیویټي، یعنې دغه فعالیت ترسره کړم، زه کولی شم که نه. faire خو ترسره کولو ته وایي. دلته ګورئ دا حال زمانه ده، دواړه جملې چې دي که نه. elles ne peuvent pas، elles ne peuvent pas comprendre. وایي هغه ښځې پوه نه شول، ونه توانېدل چې پوه شوي. هغه ښځې، هغه جینکۍ ونه توانېدل چې پوه شي. نو دلته توانایي په معنا وکړئ که نه. او په تېره زمانه کې که مثال ورته کړو، il peut venir demain، هغه کولی شي چې راشي، هغې کولی شو چې راشي، یعنې تېره ورځ، هغې کولی شو چې راشي سبا، خو رانغی که نه. دوما، او دلته ایغ هم استعمالولی شو. دلته ما دوما ویلي دي، یعنې په تېر هغې کولی شو چې سبا راشي، خو رانغی، یا نه غواړي چې راشي که نه، نو تېره زمانه کې استعمالېږي.
vous avez pu nager کنه 4 کیلومترaj وای تا کولی شو چې 4 کیلومتره ولامبې ناجې چې لامبا ته وایي د پونه چې هر د پوواغ نه چې هر فعل وروسته راځي نو هغه به نه ګردن انفینیټیف باندې ولیکل کېږي دوستانو صحیح شو همدغسې دغه ولوواغ غوښتلو ته وایي که نه زه غواړم ته غواړې نو ګورې je veux ګورې هماغه په شانتې کېږي tu veux elle veut که نه همدغسې ګورې nous avons voulu هلته pour vous که نه دلته voulons nous voulons vous voulez ils voulont او elles voulont که نه صحیح شو دغسې او په تیره زمانه کې پاسې کمپوزې کې همدغسې avoir نه استعمالیږي ګورې دغه vouloir نه voulو جوړیږي ما کولی شو ما وکړو تا وکړو که نه تیره زمانه هغې وکړو مونږ وکړو که نه یعنې مونږ غواړو هلته کړلو که نه هلته توانېدلو دلته غوښتل دي ما غوښتو تا وغوښتو هغې غوښتل معنا ورکوي که نه زه غواړم مثالو کې تاسو اوس وګورئ مثال زه تاسو ته وایم ګورئ ils voulont de بوم دوستانو هغه جیري ته وایي هغې د څه غواړي هغې بوم غواړي مثال خو ډېر اسانه دی تاسو کومنټ کې نور دی نه غټ مثالونه تاسو راوړی شئ nous avons ګوره دا تېره زمانه کې nous avons voulu rester ici موږ غوښتل چې دلته پاتې شو یا موږ غوښتل چې دلته پاتې شو که نه غستې پاتې کېدل ته وایي تېره زمانه ده tu veux un sac ته غواړې یو خلطه سک خلطې ته وایي ته یو خلطه غواړې tu veux دا حال زمانه ده همدغسې j'ai voulu partir ما غوښتل چې ووځم یعنې ووځم دا ځای پرېږدم j'ai که نه تېره زمانه ده او وخت سره voulu ته دلته جوړ شو صحیح شو سره همیشه درته ویله او یو فعل دلته تاسو ته زه بله هم وایم دوستانو که زه چېرته تیز لګیا یم تاسو کولی شئ دا دویم ځل ویډیو ګورئ بیا تاسو ته ډېر اسانېږي prendre اخیستلو ته وایي دوستانو دا prendre ډېر اخیستل معنا ورکوي دا ډېر اصطلاحاتو کې استعمالیږي خو زه دلته ګردان وایم نور اصطلاحات به بیا راتلونکي اصطلاحاتو بخش کې به تاسو ته ووایم ګورئ دلته prendre ته جوړېږي دونه فرق دی کې نه راځي ښه prendre tu prends il prend اخیستل معنا ورکوي ښه نور معنا تاسو خپله جوړ کړئ elle prend nous prenons که نه prenons موږ اخلو اخیستل معنا ورکوي داسې نه چې په پیسې اخلي یو نه شی چې یو ځای نه راخلي که نه اخیستل معنا ورکوي مثالو کې بیا وګورئ vous prenez il prend که نه دغسې معنا یې تاسو ته اسانه ده نو چې یو معنا مې وکړه نور په پاسې کمپوزې کې دوستانو دی نه پخي جوړېږي ټولو ته جمع مؤنث زه ته ما ته تا ته ټولو ته پخي جوړېږي صرف avoir j'ai pris tu as pris elle a pris nous avons pris vous avez pris ils ont pris کنه ما واغستو هغې واغستو تا واغستو کنه دغسې معنا ورکوي دوستانو صحیح شو د دې مثالو ته اوس وګوره je prends un café دا کافي نه معنی یو اکسان یې دی دلته ښه chaque soir وایي زه هر ماښام یو کافي اخلم یعنې څکم ګورې د معنا وګوره اخیستل ته وګوره او څکلو ته وګوره دلته څکل معنا ورکوي خو prendre موږ ورته استعمالوو prendre ډېر مختلف معناګانو لپاره استعمالیږي il prend ses cadeaux وایي هغه سړي هلکان خپل تحفه یې واخیسته ses cadeaux خپل تحفه کدو تحفې ته وایي شو همدغسې په تېره زمانه کې زه تاسو ته ووایم ils ont pris leur valise pour partir en vacances وایي هغې خپل بکس واخیستو دلته هغه هلته ویلې چې اخلي که نه دلته ګوره حال زمانه شو دلته واخیستو تېره پښې ته جوړ شو خپل شی خپل بکس چې وځي یعنې وکانس ته رخصتۍ ته لاړ شي یو ډول vous avez pris un poisson تاسو یو ماهي واخیستو صحیح شو دغسې معنا استعمالیږي دوستانو تاسو ما ته کومنټ کولی کې چې نور کوم فعلونه دي چې تاسو نشئ ګردان کولی او جملې ورته نشئ جوړولی چې زه به تاسو هغې کې ویډیو جوړه کړم او توجه نه ډېره زیاته مننه دوستانو هیله کوم چې زما چینل سبسکرایب کړئ اگر چې ډېر وخت پس مې تاسو ته ویډیو جوړه کړه خو دې نه پس زما درسونه نو بیرته شروع کېږي ډېر دوستانو ما غوښتنه کړې وه ښه وخت ولرئ سبسکرایب هم د نه هېر نه شي شیر هم د نه هېر نه شي کومنټ هم د نه هېر نه شي ښه وخت الله پامان